دا ځل د نورستان څخه لوی زیری. نورستان کې 58 پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د نورستان د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست محصلین وایي چې د دغه ولایت په مرکز او واما ولسوالۍ کې د 104 میلیونو افغانیو په لګښت 58 پروژې پلې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. د یاد ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا رئیس احسان الله احمدي ویلي چې په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې د پونپس موسسې په مالی ملاتړ د 104 میلیونو افغانیو په لګښت 58 بېلابېلې پروژې چې پکې کانالونه، سربندونه، سړکونه او استنادي دیوالونه شامل دي پلې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. نوموړي ویلي چې په یادو پروژو کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. دمګړۍ د دغه ولایت په کامدیش، وایګل او منډول ولسوالیو کې د ډاکار موسسې له لوري د ورته پروژو چارې روانې دي.